الله رب العالمین موږ تاسو ته اسلامي نظام راکړی مخکې شیخ صاحب محترم وژغی دی دا یو شی واورئ یو جمهوریت دی یو امارت دی په جمهوریت کې خو داسې پېښه وه چې ډېرې سرغړونې راتلې او هغه سرغړونې په کار اوس راغلې وه په جمهوریت کې به تا ته مولوي صاحب ویله چې د دې رئیس جمهور خبره مه منه په جمهوریت کې به تا ته مولوي صاحب ویل چې د جوالي خبره مه منه په جمهوریت کې به تا ته مولوي صاحب ویل چې د قومندان خبره مه منه په جمهوریت کې به تا ته ویل کېدله چې دا د حکومت د ملا خبره مه منه اوس داسې فکر ونه کوي چې امارت کې به هم دومره سرغړونې روایي چې امیر څه وایي چې ویې نه منې مشکل به نه په جمهوریت کې دوه قسمه اعمال کېږي یو هغه عملونه دي چې هغه د شریعت مخالف نه دي په هغه کې که سړی منل وکړي ګناهګاره کېږي نه او یو هغه اعمال دي چې هغه د شریعت مقابل دي اوس جمهوریت تا ته وایي چې مسلمانه ستا کاروبار ډېر خراب دی اقتصاد دی خراب دی دا دی بانکي نظام خلاص دی سود ستا ورسه د بانک څخه پیسې په قرض راواخله کاروبار دې په جوړ کړه ته بیا پر رامخ به ولې چې زه خو خدای پاک د سوده څخه بند کړی یم ستا دا غلطه فیصله نه منه نو جمهوریت کې خو په کار دا وه چې هغه فیصلې چې د اسلام او د شریعت سره ټکر وي هغه به دې ردولی که دې په خوله ردوای سوای که دې په لاس ردوای سوای او که نه وای په زړه کې خو به دې باد وړلی من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان یو امارت دی امارت خو هغه نظام اسلامي امارت چې د هغه نظام اساسات او اصول هغه د ټولو سرچشمه د الله تعالی کتاب د سید رسول صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث نو یو نظام کې چې ټول قانون یې قرآن او ټول قانون یې د الله تعالی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایات د هغه مخالفت خو ناروا دی په مباح شي کې که درته ووایي چې دا وکړه در باندې واجب دی او په مباح شي کې چې درته ووایي چې دا مه کوه کول یې درته حرام دی یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم د امیر اطاعت دا فرض عین دی زموږ د فقهاو فیصله ده د قرآن په استناد باندې د الله تعالی د کتاب حکم دی هسې اختلافي مسله نه ده چې علماو اجتهاد کړی دی په اجتهاد باندې دا ثابته کړې ده چې د امیر اطاعت باید وسي نه قرآن وایي د امیر اطاعت باید وسي نو قدرمنو احتیاط وکړي په اسلامي نظام کې په اسلامي امارت کې چې د قوانینو بې احترامي درڅه ونسي د هدایاتو بې احترامي درڅه ونسي د امیر بې اطاعتي درڅه ونسي په ګناه کې لویږي دلته که د مدرسې استاد دی که د مکتب استاد دی که د پوهنتون استاد دی که والي دی که وزیر دی که رئیس دی هر څوک چې خدمت کوي په دې نیت باندې کوي چې دا عبادت نو د عبادت په نیت باندې کار کیږي د نظام اسلامي دی کوشش وکړي چې د خپل نظام شرعي ملاتړ وکړي